السلام علیکم دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په خپل چینل باندې تاسو ته د خبرونو سره داسې معلومات هم درکوو چې هغه ستاسو دپاره ډېر زیات ګټور وي. لکه په دې ویډیو کې چې کوم معلومات تاسو ته درکوم، نو هغه د دې باره کې دي چې هغه کوم 3 کارونه دي چې په هغې سره ستاسو میرمن ستاسو نه ډېره زیاته خوشحالېدلی شي، ستاسو کور جنت غوندې جوړېدلی شي او ستاسو کور د خوشحالو ډکېدلی شي، او په دغه کار سره ستاسو میرمن ستاسو ښځه هر یو کار ته راضي کېدلی شي. ځکه چې که موږ تاسو وګورو، نو نن سبا په کورونو کې مسایل ډېر دي، په کورونو کې لانجې ډېرې دي او هر سړی چې دی پریشان دی، ښځو سره یې جنګونه کېږي. نو د دې حل څه دی؟ قدرمنو، د ټولو نه اول خو دا خبره په یاد ولرئ چې ښځه او خاوند د ژوند د ګاډي هغه 2 پایې دي چې په دې کې یوه هم ورانه وي یا یو هم خرابه وي، نو بل صحیح نشي تللی. نو د دې دپاره خو د ټولو نه اول ضروري دي چې برداشت ولري، یعنې که ښځه او خاوند یو بل ته برداشت وکړي او دوی د یو بل خبره ومني، نو په دې سره د دوی ژوند، د دوی کور ډېر زیات د خوشحالو ډکېدلی شي او د دوی په کور کې خوشحالیانې راتللی شي. دویم دا چې ځینې خاوندان چې دي، هغوی ښځو ته بر ناحقه کنځل کوي، یعنې مور پلار ورته یادوي، ورونه ورته ګنځي، داسې مختلف قسم کنځلې هغوی ته کوي. نو په دغسې کولو سره هم په کور کې نفرتونه زیاتېږي. نو نفرتونه زیاتول نه دي پکار، مینه محبت ویشل پکار دي، ځکه چې په دې سره د بچو په ذهن باندې هم ډېر غلط اثر غورځېدلی شي او کوم کارونه چې د دوی پلار کوي، سبا یې بچي هم خپل کور کې خپلو ښځو سره یا خپلو خاوندانو سره کولی شي. او دریم دا چې ښځې ته هم پکار دي خپل خاوند ته د مینې اظهار وکړي، مینه محبت ورسره وکړي، ځکه چې خاوند یوازې داسې رشته ده چې هغه په ښځه باندې ډېر زیات خفه کېږي. یعنې مور پلار چې څنګه په خپل بچي خفه کېږي، او همدغه ماشومه جینۍ چې کله پیغله شي، هغه بیا بل کور ته لاړه شي، نو بیا په هغې باندې د ټولو نه زیات خپل خاوند خفه کېږي. نو پکار ده چې د خپل خاوند هم قدر وکړي او خاوند هم د خپلې ښځې قدر وکړي. نو دغسې که دا خبره ترسره شي، نو ښځه او خاوند به ډېر زیات د خوشحالۍ ژوند تېر کړي. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره تر اخره پاتې شوئ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک یې کړئ. د نور تازه ترین اپډیټ لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په لوی الله سپارم، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان. خوشحاله اوسئ، قدرمن اوسئ.